سلامونه او احترامات. د سټیزن جرنالیزم په لړۍ کې دا شیبې د ضلع شانګلې په سر ښار الپورۍ کې او بیا په ګورنمنټ ډګري کالج الپورۍ کې ولاړ یم. دغه کالج چې په 250 کناله ځمکه باندې مشتمل دی، په کال 1983 یا 84 کې د دې دغه ودانۍ جوړه شوې ده. نن سبا په دغه کالج کې چې دا شیبې څومره سټاف دی یا فیکلټي ممبرز دی، نو هغه یوازې 9 دي، بلکې اوس 2 ورځې مخکې یو بل ټیچر راغلی دی او د دې شمیره 10 ته رسېدلې ده. خو د حکومت لخوا دلته سینکشن پوسټونه چې دي نو هغه 33 دي چې باقاعده د فاینانس ډپارټمنټ نه هغه د هغې اپروول شوی دی. د پرنسپل سره په خبرو اترو کې دغه خبره مخې ته راغله چې هغو 2-3 پیرې ډایرکټریټ ته سیکټریټ ته د هایر ایجوکیشن ریکویسټ کړی دی، هغو ته یې باقاعده لیټرې کړي دي او هغو ورسره دا کمټمنټ کړی دی چې موږ به په 1 هفته یا 2 هفتو کې تاسو ته نور ټیچرز راولېږو. خو ولې د هغه 2 هفتو یا 1 هفتې کمټمنټ اوس هم 15مه یا 26مه ورځ ده چې په دغه کالج کې یو سټاف ممبر نه ښکاري. ضلع شانګله چې یو طرف ته خواوشا 15 یا 80% خلک د دې د کویلې مزدوران دي، دا یوازینی BS کالج دی په پورا ضلع شانګله کې. د کویلې دغه مزدوران چې هیڅ روزګار نه لري، په هر هفته کې موږ ته د کویلې تابوتونه راځي، مړي راځي، هغو دې کالج ته د زده کړې دپاره رامنډه کړي. خو ولې دلته د فیکلټي ممبرز د نشوالي له کبله هغو بیا په دې مجبوره شي چې واپس د کویلې تورو درنګونو ته لاړ شي او هلته خپل د ژوند ژرنده وچورلی. دلته نه یوازې د سټاف ممبرز کمی دی، بلکې دلته د سپورټینګ ممبرز یا سټاف هم ډېر لوی کمی په نظر باندې راځي. د پرنسپل صاحب سره په خبرو اترو کې واضحه شوه. تاسو نه مخکې ما سره نور هم د میډیا ممبرس یې هغه ملو شوي دي. دا ډیمانډ دی د سټاف دلته کې چونکې کمی دی، نو سټوډنټس هم ډیمانډ کوي او پیرنټس یې هغه هم ډېر ډیمانډ کوي. او په هر 2 ورځ باندې دلته کې ما سره د یو جرګې په شکل باندې خلک راځي او ناست. په دې سلسله کې ما خپل ډایرکټر هایر ایجوکیشن ته هم بار لیټرز کړي دي او پرسنلی زه سیکرټري هایر ایجوکیشن سره ملاو شوی یم او هی از کمیټډ. هغه راته ویل دي چې زه به انشاءالله تاسو له 1 ویک یا 2 ویک کې سټاف شی دا پرووایډ کړم. نو امید دی چې هغه سټاف پرووایډ کړي، په دې انتظار باندې موږ یو او چې څنګه سټاف پرووایډ کړي نو موږ به فل فلیج کلاسز چې دا دلته کې شروع شي، چونکې زموږ سره 20 کلاسز دي او هغه یقینا د سټاف د کمۍ د وجې نه سفر کېږي. خو زه امید لرم انشاءالله چې دا وشي. سره په دغه شیبو کې زمونږ د دې کالج زده کړه کوونکي هم ولاړ دي. دیو به پوښتو چې د دیو د هاسټل فیسیلیټي څنګه ده. دا خبره هم د یادونې وړ ده چې دلته کال 2008 کې طالبانایزیشن کې هغه خلک راغلي وو، د دې ځای ودانۍ ته یو ډېر لوی زیان رسېدلی دی، د دې ځای د هاسټل فیسیلیټي هم کمزورې ده او بیا په 13 د دې د ریپیرینګ دپاره چې کوم بجټ راغلی دی نو هغه هم د دې ځای د چارواکو وینا ده چې لا په ګراوند باندې څه نه دي راغلي. خو دیو دغه هیله لري چې کیدای شي ډېر زر دلته ریپیرینګ شروع شي. د سټوډنټ سره خبرې اترې کوو چې دیو په دغه اړه باندې څه وایي. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. وروره دلته کوم ډپارټمنټ کې او څه زده کړې کې؟ السلام علیکم، زما نوم احمد فراز دی. جی زه BS پاکستان سټډي کوم او وم په سمسټر کې ما. صحیح. 2019 نه دلته مونږ راغلي یو، 2022 دی. مختلف قسمه هارډلز مونږ دلته فیس کوو. اول نمبر چې نو زمونږ د هاسټل دغه حالات ته تاسو کتلی شئ. خو دا څومره چې هم هارډلز و هغې سره مونږ مطلب مخنیوی وکړو، هغې سره مونږ تلو. خو دې کال مونږ ته د سټاف ډېره زیاته غټه مسله پیښ شوه چې مخکې کال به داسې چلو چې دوی به هایر سټاف به هایر کړه. دې غاړې دې پیرېله چې مونږ دوی ته ووایو نو دوی وایي چې یاره مونږ سره فنډ نشته دی، مونږ سټاف هایر کولی شو. نو او دې نه هم خبر شوم چې یاره دې پیرېله به دو BS ایډمیشن نه کوي، نو چې د غریبانانو دپاره دلته ایډمیشن ونشي. په یونیورسټۍ کې خو هر څوک دغه ورکوي، فیس دغه ورکوي، او دلته چې دې بله ایډمیشن ونشي نو ستاسو خبر له بیا دغه شورا راشو چې د کویلې چې کم مزدوران دي نو هغه به ښه زیاتېږي بلکې کمېدی نه شي. صحیح. خوشحاله اوسو، ډېر مننه کوم. یو بل ځوان ولاړ دی. ځوانه ته د کوم ځای؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم فخر عالم دی او زه د بیسیکلي د شهادت سره تعلق ساتم. دلته شهادت سره تعلق ساتم؟ رانیال شهادت سره. جی. او دلته BS پاکستان سټډي کوم، 3 سمستر دی زما. نو دلته موږ ته د ټیچر ډېر زیات کمی دی او
بالکل لکه نشته په دلته هاسټل کې پاتې کېږي؟ یس سر دلته په هاسټل کې پاتې کېږم او په 40 کې دلته موږ سره فلحال صرف 9 ټیچران دي. 3 ورځې موږ کلاسونه لګي او 3 ورځې بیا موږ اسپراتو په دې هاسټل کې ډېره غټه کافي دی. نو کله سټوډنټ ډیلیګیشن پرنسپل صاحب له تللی دی چې پرنسپل صاحب زموږ د حال پوښتنه وکړه؟ یس سر بار لکان تللی دي او خو بس هغه هم څه نه دي. ښه نو د هغو ته به هم څه مجبوري هاسټل څه فیسیلیټي اوبه موبه دلته د دې ځای واشروم؟ بالکل د واشرومونه هم ډېر زیات خراب دي، تاسو به یې پخپله ووینئ، او اوبه هم نشته، نو اوبو فیسیلیټیز هم ډېر کم دي. هاسټل کې څه قسمه فیسیلیټیز داسې نشته او دې موږ کال تقریبا 5000 روپۍ فیس ورکوو او دا ډیمیج هم لیکلی شوی. صحیح، خوشحاله اوسئ. یو بل سټوډنټ ولاړ دی. ځوانه ته څنګه یې؟ ټیک ټاک خوشحاله؟ ته دلته کم ایئر کې سبق وایې؟ زه خو دلته په سیکنډ ایئر کې سبق وایم. سیکنډ ایئر کې سبق وایې. تا په زړه باندې څه دي؟ هغه خو د بی اے سټوډنټس وو، ته د سیکنډ ایئر سټوډنټ یې. څه ستونزې دي، څه مشکلات دي؟ دلته پکار ده چې گیمز کې دی، والیبال کې دی، بیډمنټن کې دی، هیلث اکټیویټیز وي، خو دا کالج بالکل داسې د مقبرې په شکل کې په نظر راځي. بالکل سره دا خبره څه صحیح ده. زه پخپله دلته په هاسټل کې پاتې کېږم. زموږ د هاسټل حالات که تاسو ووینئ هغه هم ډېر زیات خراب دي. زموږ واشرومونه که تاسو ووینئ هغه هم بالکل خراب دي. موږ ته دلته د اوبو سیسټم هم نشته او زموږ تر نن ورځې پورې لا د فیصلې کلاسونه نه دي شروع شوي، هغه هم دغه د ټیچرانو د وجې نه. که تاسو وګورئ په نورو کالجونو کې تقریبا چې وړو به 2 چپټرې ویلي او موږ ته د الپورې ډګري کالج کې د سټاف د وجې لا د فیصلې کلاسونه هم نه دي شروع شوي. نو موږ غواړو چې موږ ته حق میلاو شي، موږ ته دغه کلاسونه شروع شي. خوشحاله اوسئ. ډېره زیاته مننه کومه قدرمنو. چېرته چې باران د خدای د قهر ورېدلی دی، هغه زموږ کلی دی، هغه ستاسو کلی دی. د 21مې پیړۍ په 3مه لسیزه کې ګورنمنټ ډګري کالج الپورې چې دلته په ضلع شانګله کې خواوشا 2.5 لکه آبادي ده، د دې ځای په هیومن ډیولپمنټ انډیکس کې موږ د تورغر پسې وروستو پاتې خلک وو. روزګار نشته، معاش نشته، انډسټریانې نشته، فیکټریانې نشته. یو کالج دی او د هغه کالج هم دا حل دی. د دې نیغ په نیغه د دې علاقې چې کوم ایم پی دی هغه شوکت یوسفزی دی، هغه زمونږ منسټر هم دی. او یاد دې وي چې زمونږ چې څومره کالجز دي نو هغه اوس د صوبې چپټر دی. 18 ترمیم کې دغه ټول څیزونه صوبې ته راغلي دي. زه نیغ په نیغه د دې زمور شوکت یوسفزی ګڼم. بیا کامران بنګش څوک چې د هایر ایجوکیشن ایډوایزر دی رسی ایم، باید چې شوکت یوسفزی خپل د سیمې غږ په نره باندې په ایماندارۍ باندې کامران بنګش ته ورسئ او هغه بیا د دې حال راوباسي. پرنسپل صاحب هم بیا منډه وایي ډایرکټریټ ته، سیکټریټ ته، سټوډنټان ځي د پرنسپل صاحب دفتر ته منډه وایي. خو د دې ځای بنیادي حال به زمونږ نماینده راوباسي او زمونږ نماینده چې دی هغه شوکت یوسفزی دی چې تر اوسه پورې د ټلیفون د لارې هم هغه سره رابطه نه کېږي چې هغه سره خبره کې وایي زه بیزی یم، په میټینګونو کې یم. د شانګلې د کویلې مزدور د شانګلې کالج دا د هغه په پرایورټي کې بالکل په نظر باندې نه راځي. یوازې د دې ځای روډونه، د هغې کټایي، د هغې پی پی سي، د هغه د انټرسټ ایریا ده. بیا هم سټیزن جرنالیزم د ګورنمنټ ډګري کالج الپورې نه پای ته رسي. افسر افغان ته اجازت راکوي. د الله په امان.